یو سوال دی او داغه بیا جواب ووري. سوال پیدا دی چې آدم علیه السلام کدا د جنت دانا نه وې خړلې نو ټول عمر په جنت کې او مونږ بم په جنت کې وې نو په دې غضب بنوي اخته په دې دنیا کې د سپ پریشانو کیو بیغم ازه کې به مونږ هم پیدا وې. دا سوال په کراچۍ کې یو سړی ما باندې و. ما ورته وی چې د دې یو عقلی جواب ووره. مذهبي جوابونه خو ډیر دي اخو جدا خبره ده. لکه ما خیال وکړ چې دته یو داسې خبره وکړه چې د داغه موتور جوابي او اډو غلیش. ما ورته چې ستا کور شته ډېر ښه کم ځای دی. ما ته چې میں بندر روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں, میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا ہے, صوفے ہیں, میز ہے, کرسی ہے, یہ ہے وہ. ما ورته چې تا یو ډېر ښه مېلمه راغلی هغله خو به خوراکم ښه تیارې کنه. وی جی بالکل. ما دومره اعلی ڈنر سیٹونه ساتلی دي چې زه تاسو ته وخیم حیران بشئ. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں ذرا. زه ډیروم یو خوار ځای کې اړه خو مې وشو. خو زما یو خبره تاسو ته وکم, د نن بادشاہ طبقتا نه خوشالېږي چې سبا بیا فقیرې. دا یو نصیحت مې اوري. وختي طور مونږ ټول مړ کیږو, مونږ ته نه ګورې څه په لوی عذاب اخته یو. خو چې سبا بیا بوریا نشینی نو د نن تخت به نه خوشالېږي. چې سبا بیا خټ کېدلو ټیپرو تکینې نو د نن چرک ته به نه خوشالېږي. دا یو مزاج جوړ کړي. ماړه کې خیال وکړو چې که یو ګنټې له زه د دغه بنګلې ته لاړ شم نو څه خوند به وکړي چې سبا بیا هم دا سند زمیندار هوټل کې به زه ډېره یم, دې ته به بیا راځم. مالته پرېږده خبره واوره. مېلمه دې راغلی دی او ډېر لوی مېلمه دې راغلی او ډېر اعلی قسم خوراکونه دې ورته تیار کړي دي. وی جی مېلمه ته خو مجبورن سړی داسې کوي. نو ما ورته وی چې ستا دوست راغلی او اشنا ډېر لوی انتظامات دي او صاحب کسی بودی په دې کې ناګانه روټۍ ته کېناسته یو خوری لګیایي او تاله پکې غول دراله. ته به کوم خوازې؟ وی زه به پاخانې ته ځم. مالدا ولې؟ هغه قالینونه, صوفه سیټونه, اعلی ډنر سیټ کې روټیانې پرتی دي, ډونګې دي او چمچې دي او قاشوغې دي او کړنج کړنج دی. او ناګانه صاحب تا په نیمه کې ټټۍ ته منډه کړه. دا مناسب دی چې دا دومره ښځې پرېږدي او ټټۍ ته منډه وی. نو ما ته وایي ته کمال کې زه هغه ځای کې ټینګېدی شم, مجبوران په ټټۍ ته ځم ځکه چې هغه ځای خو د غولو کولو نه دی. مال خبره واوره. آدم علیه السلام په جنت کې اوسېده او بهترین ځای هغه غلطي نه ده کړې. داغه په ملا کې تر قیامت پورې چې څومره دنیا به پیدا کیږي د دې ټول اولاد روحونه پراتو. الله آدم پیدا کړی دې د پاره چې ته به په ځمکې د پاسه او بنی آدم به پیدا کو. فی الارض خلیفه خدای ویلیو کنه, فی الجنت خلیفه خو نه ویلی. اوس قدرت جنت ته دې بوتلو نو بانا والا جوړی د جنت نه درایستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړو چې هغه سٹارټ. نو داغه پملا کې روحونه پراتو. د ابو جهل هم پکېو. نو په جنت کې ابو جهل هم پیدا کېده. ویل نه. مال عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین دیوم په جنت کې پیدا کېده. ویل نه. مال ستا غوندې خبيث روح هم پکېو, تبم په جنت کې پیدا کېده. نو دل را بهر کړو چې دا خبيث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خو ډیر دي, خدا خبيث چې پکې دي دا بار وغورځوا هغه نه پس ته بیا واپس جنت تراش. نو مالدار رئیس ته دې د پاره چې دا تاسو پلیت بار وغورځي. ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کہوں گا, اب میں سمجھ گیا ہوں. میں نہیں, اگر آپ سمجھے نہیں ہے تو اور بھی ذرا سمجھا دوں. نما اور طبیعدا شعر ہوئی چھے یہ بھی کچھ اسرار تھا آدم جو نکلا خلد سے, دانا گندم تھا بہان